الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. قال الله تعالى في القرآن الكريم والفرقان الحميد إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد بعدد من قعد وقام. اللهم صل وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى سائر الصحابة والتابعين وعلى عبادك الصالحين. دوستان و عزیزانو، الله رب العزت اسلامی کال شروع کړی دی او چې کله هم یو کال راځي، یو میاشت راځي، کال پس بل کال بیا راشي او مکه میاشت دی را خوشحالیږو چې یاره کال تیر شو. حالانکه تاسو ولیدلی کتلی وي چې انسان باندې څومره وخت تیریږي، د په هغې کې دا غور فکر چرته کړی دی، چرته یې دا کتلي دي چې دا یو کال تیر شو، په دې یو کال کې ما څومره ګټه وکړه، په دې یو کال کې زما د ژوند چې کوم مقصد دی هغه پوره شو که نه؟ او زما د ژوند مقصد څه شی دی؟ د انسان ته د هر یو څیز مقصد پته وي، لکه سړی دی مزدوري کوي، کار کوي، پته ورته پیسې راته میلانېږي، راشن به پې هلم، خپل وخت به پې تېرو، خو دا ورته پته نشته چې الله رب العزت ما باندې دا وخت تېری، میاشتې تېری، کالونه تېری، کال پوره کېږي. او که دې خبرې ته سوچ وکړئ، دا کال په منډو تېرېږي، میاشتې په منډو تېرېږي، هفته خو بیا داسې د هفتو نه ورځې جوړې شي. دا حدیث شریف کې راځي، جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایي عن قریب زما په امت به یو داسې زمانه راشي چې په دې به دا وخت ډېر زر تېرېږي چې دی به پې پوهېږي نه، وخت به پې زر تېرېږي، نعمتونه به پې بېسیاره وي، خو برکت به پکې نه. لاړ شه دکان ته، د دنیا هر شی پکې موجود دی، کور ته لاړ شه هر شی در کره موجود دی، کلي مالک ته وګوره هر سړی په هر چیز باندې پوره دی، ټول آرام آسایش ټول هر شی ورسره موجود دی. او دلته کې د پوینټ خبره دا ده چې برکت نن نشته. وجه ده د انسانانو په زړونو کې بنیتي پرته ده، د انسانانو په زړونو کې کینه پرته ده، یو بل ته بغض پروت دی، یو بل ته هغه کینه پرته چې دی ترقي ولې کوي، دی په مخ کې ولې ځي، دی ولې ښه کېږي. حدیث شریف کې راځي د مسلمان معیار دا دی چې بل مسلمان ترقي کوي، دی به پې خوشحالېږي، دی به پې څه کېږي، دی پې خوشحالېږي چې اللهم زد فزد، الله یې درته نور په زیات کړي، نور یې درته سیوا کړي. بیا په دغې څیز باندې الله رب العزت ته دومره خوشحالي میلاویږي، الله رب العزت ته خوشحالي کې چې وګوره زه یو انسان باندې
خپل د رحم او د کرم معامله کوم پوره دې باقي باندې خوشاله دی راشه په د باندې خپل د رزق دروازې کولاو نن مسلمان سر خوري خپل بنیاتې د لاس سر د خپل کینی د لاس سر خوري د خپل حسد د لاس سر خوري کجره هم مسلمان دا غواړي چې دې ترقی وکم لومبه کار دې خپل کور نه شروع کی چې دې خپل رور سره کینه پری دي دې خپل رور سره حسد پری دي دې رور سره بغض پری دي نو الا بده انسان کامیاب نن رونو دوستانو عزیزانو انسان ته خپل ژوند مقصد پته نشته او باندې میاشت تیریږي کال تیریږي دا غرض 14 اگست تیر شو دا اوس 14 اگست بیا په سر باندې راشي 14 اگست راشي ټول بس صحیح ورته ټول ځان لیونه شکر وباسي چې الله رب العزت ته ملک درکو نعمت دې درکو د وینو په بدل کې دې درکو قربانو په بدل کې دې درکو خوشحالي کوي نفلونه کوي روزي ونیسي د رب نعمتونو شکریا ادا کوي چې رب العالمین موږ ډېر کمزوري یو دا خو دې په موږ ډېر غټ احسان کړی رزق الله رب العزت درکړی دا خوشحالي درکړی دا په دې خوشحالي کې رب یاد کا کچری بیا د باندې مصیبت راغې ازمایش راغې بیماری راغلا تکلیف راغې قرضدار شوي سخت راګیر شوي بیا ډېرې چغې وي الله رب العزت بیا فرشتو ته بند کړه د اسمان دروازې دا واه ناشنا دی ما تا دلته موسکو دعا ته نه ساري په منډه تخت اول دغه مولیان په جګړې سو کوئی دعا شتا سو کوئی نشتا سو کوئی شتا سو کوئی نشتا ایو کته مې غوړې مې د الله د غوښتنه شتا بیا وشتا مې چې د الله د غوښتنه شته نو په دې باندې جګړې کوي خدای مو هوا حدیث شریف کې راځي وې ټول نه غني انسان هغه دې رب ته ضرورت نشته وې رب ته ضرورت نشته چې دې عبادتو کې د رب نه بیا سوالونه که په جمع زری که بازار له خدای رب نه خو سوال کوي کړه رب العالمین د خلاص نه صحیح کړه حدیث شریف کې راځي وې چې څنګه په آخرت کې الله رب العزت ټول مخلوقات کوي چې سجده وکړي ټول خلق مو په سجده باندې پریوزي ټول هغه خلق مو په سجده پریوزي چې کوم په دنیا کې به سجده کولې کوم یو مو عبادت کوي او دا هغه خلق مو لا تختشي بالکل بداسي نه غشي چې کوم د عبادت خپل بنره مینه با او رایبا ګورایبا هر څنګه انسان میں خو پوزیشن میں برابر وی جابه هر څه به برابر وی والله رب العزت به داغه پزړه باندې او داسې مضبوط مور لګولې چې خپل کور ته نه راپری الله رب العزت هر سړی خپل کور ته نه راپری دي څوک جمعه په جمعه راپری دي څوک اختر په اختر راپری دي څوک اډو راپری دي نه سوای ورتا چې ته زما د کور اډو لایق یې نه راپری ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى ابصارهم غشاوه روح المعانی کی راضی تفسیر روح المعانی کی چې الله رب العزت څنګه د کفارو په زړونو باندې مهرونه ولګي نه د حق اوري نه حق ویني نه حق ګوري نه په سمج کې خبر راځي یو غیر مسلم ته وایي چې الله داسې الله ډېر تعریفونه وته وکړه زړه به باندې نه پويږي هندو ته وایي لګي اب ټول د خپل د بوت صفات بیان عیسائی ته وایا اب د ټول د خپل حساب گیت غږی يهودي ته وایا اب ټول د عزير عليه السلام خپل افسر ده د غرنګي که هر یو مذهب ولا ته وګوري د خپل مذهب بارک باب پورا مطمئن چې زړه کول کار کو مذهب پر خپل عبادت والله رب العزت ته په قران کې کوم میسج درکړی دی کوم پیغام درکړی دی هغه په معیار باندې مسلمان پوره ان عدة الشهور عند الله 12 شهر الله رب العزت باندې د میاشتو دا سرکل پتا سو باندې جاری ساتل دي محرم نواله تر ذل حج پورې ذل حج راشي کال ختم محرم راشي کال شروع شي دا پته ونه لګي یا سویم هجری روانه مسلمان ته خبره پته نشته انسان نه ژوند تاسو کې د ژوند مقصد دې څه دی پته نشته چې خېډيره وګټم خېډيره جمع کم خېډيره ولګم
بس په سکون وای. هر یو انسان نو سوچو کې بس دغه څه پتا نه کې پروت خډیر مال دولت کې پروت دی خډیر جیدات کې پروت دی خډیر اسباب کې پروت دی. ورون مدرس کولو په قران کې مو ویلي وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور چې د دنیا دا ژوند چې دی دا د دوکې دی د دوکې نه علاوه هیڅ شی نه دی. ادخل الجنه فقد فاز چې کوم سړی جنت ته داخل شو دا کامیاب دی. الله ته کامیاب په قران کې ویلي دي. دا سه خلق هم شته چې استاد نوې نوې خبرې کوا جدید دور دی ټیکنالوژي دور دی سوشل میډیا دور دی نوې نوې خبرې کوا سپا غسوال لسوا سکالا زړې سوال لسنیم سوا کالا زړې خبرې کې هغه د وخارو د زمانه خبرې کې هغه د اسبو د زمانه خبرې کې هغه د نبی علیہ السلام او صحابه خبرې وي. موته قران هم په هغه وخت کې نازل شوی دی. ازبکه اسمان د هغه وخت مخ کې پیدا شوی دی. تو دور جدید جوړ شوی ته ځان له نوې اسمان راولا نوې ځمکه راولا هر شی ځان له نوې راولا په غي باندې قدم کې د بیا بلتاو مینه خلک سپومای ته وختل نو ماته ته سپومای ته وختل ته خو نه سپومای ته وخته او نه د دلته کې سو کړل ته دا غځای شو نه د دې ځای شو ته خبرې کوي. دوستانو یاد ساتئ الله رب العزت انسان ته ژوند ورکړ دی دته چانس دی او کچری دا ژوند دره ختم شو د مرګ فرښتہ ولیدا دی بیا ډېری چغي وای چې څنګه فرعون چغي ولې آمنا برب هارون او موسی دا خبره ختم. الله رب العزت ته موقع درکړی دا موقع غنیمت وګڼئ وخت درکړی دی وخت غنیمت وګڼئ صحت درکړی دی صحت غنیمت وګڼئ. او چې کله داسې وخت راشي چې په کټ پریوځي بیا ډېرې چغې وایي چې دوره دوره وخانه دوره دوره غواګانې او دوره دوره میخې به کو بیا غستان نه دي بیا غستا د وارثانو دي. اکثر به په دې اوس خبره موضوع بدلېږي اکثر به داسې لیدلې وي دا به کلو کې ډېر زیات داسې کېږي دا اکثر مشران چې مړه شي مړېږي په کټ باندې پریوځي خلک ورته راغونډي کې لکه وصیت دوره دوره جیدات مې د ټول مدرسې ته یا دوره دوره جیدات مې د ټول جمعات ته شریعت وی د وصیت بناوري د وصیت با بالکل نه اوري وې دې په دې ټیم کې د دې خبره اهل نه ده ته پته د دنیا نه روان یم چې زه خپل چې موروثیان دي خپل اولاد دي هغه ته څه کې سوال تکې شریعت دې خبره اجازه ته ازیا تر هغه ما پس یو کس راغی استاد وی دا دوی مینا فرمانه دې عقوب د خپل جیدات نه بس ما د دې ځای د لاډویکاله په قانون به عاق د جیدات نه به واسه خدای محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په قانون یې ګورې نشي استه ودا دې سوې ما یا ما ته ټول خلک وایي چې دا خو د شریعت ته او دا دی واقع د شریعت چرته. دوستانو عزیزانو عرض مې دا کولو چې موږ تا د دین نصور لری زو دوره په اختیار کې یو د گمراهۍ لار به اختیار کړي او دا به مسوي ورته ځان ته سمخي ځان ته به دا ایکسپلین کړي چې یار دا د دین لار ده. محرم راشي ټول خلک به مسلمانان شي روزه براشي ټول خلک به مسلمانان شي ربيع الاول براشي ټول خلک به مسلمانان شي او چې کله وخت تیریږي بس خیر زما استا مسلمانی بناوټی ده مزمده جو بیگار ده راځه چې زر موضوع کو چې ځان ته اخلاص ټول وایي لګي دا څه راځه چې زر دا موضوع کو چې ځان ته اخلاص مون اخلاص دل نشي راځه چې زکات ورکو چې ځان ته اخلاص راځه فت مصیبت را باندې راغله چې زر د خیرات صدقه وکړو چې بس ځان ته اخلاص ځان خلاص دل نشتا د رب العالمین حکم پورا کو چرته یو کس ویني د رب حکم پورا الله رب ال دور نعمت کړه دې دور په ګونې را کړې په کروڑونو را کړې په یو څو لکه مې پکې خدای ته ور کړل نو مړې ورون مدرس کې ویلي دي چې کله دا آیات نازل شو من ذل الذي يقرض الله قرضا حسنا چې څوک هغه دی چې الله رب العزت ته قرض حسنه ورکړي نو يهودو چغې کړې چې ښا وګوره کنه وو غنیان یو
موږ سره مال او دولت هم ډیر زیات دی، موږ ته خو چا ضرورت نشته. الله رب العزت وته په قرآن کې تصدیقي آیات نازلې، لقد سمع الله قول الذين قالوا، الله رب العزت تحقیق سره تاسو ټول خبره واوري، قالوا دا تاسو چې سوا ان الله فقير ونحن اغنياء، نعوذ بالله الله فقير دی او موږ غنیان یو، تاسو دا خبرې کوئ. سنكتب ما قالوا وقتلهم الانبياء، تاسو هغه ارس مونږ ولیکل او هغه هم لیکلي هغه تاسو ته چې کوم پیغمبران براتل تاسو به پیغمبران مړول. هغه وخت کې به يهود څه چل به کو پیغمبران براتل پیغمبران مې مړول. بیا سلسله روانه جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ورغله. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته وایي حتى ياتينا بقربان تاكله النار، یو داسې سیز مونږ ته یو قرباني داسې شی راوړه چې اسمان نور راشي او قرباني وخوري، بیا به مونږ ته پیغمبر وو. الله رب العزت وته په قران کې وایي قل قد جاءكم رسول من قبل، اے پیغمبر ته نمخ کې چې کوم رسولان راغلي نو هغه خو مو ته دغه رنګه معجزه راوړې وه، قرباني کړې وه، اسمان نور راغلی او قبول شوی وه، سوځولې. مخکې په خوا به داسې کار چې چا به قرباني وکړه، لکه څنګه ابراهیم علیه السلام قرباني وکړه، نورو پیغمبرانو به قرباني وکړه یا به امتیان وکړه، چا به قبول شو اسمان نه به اور راغی قرباني به وسوځوله، خبره ختم، هغه قبول شو. او چې کوم به قبول نه شو هغه هلته کې پرته وه اصحاب شو چینجي وپکې شو، خلکو به بیا خبرې کولو ګوره که نه چې څه بدعملي دې کړی قرباني دې قبوله نه شو، هر چا به ورپسې ټوکې ټکالې کولې، هر چا به ورپسې خنداګانې. د هغې شرم نه الله رب العزت دا امت ساتلی دی، قرباني وکړه حلاله کړه، په خپل ګاونډیانو کې اقربا او رشته دارانو ټولو کې تقسیم کړه. اوس به چې ما بيولي بجلي لاړه شي ولټیج کم شي بس چغې به شروع شي، هلکه ګوره وخت خرابېږي، څه چل کېږي وخت خرابېږي. د خپل ځان فکر دی، خپل خېټې فکر دی، اوم د خپل نفس فکر دی. انسان د یوې ډوډۍ د دې خېټې دپاره دی د کومو ځایونو ته ځي، خو د دکې د قبر دپاره سملاستو دپاره دی داسې نه کوي چې د هغې رب دپاره مخکې ودرېږي، هغه ته منت وکړي، فریاد وکړي، منت او عاجزي وکړي. نن باران نه کېږي، ولې نه کېږي؟ زما ستا بد عمل نه ده داسې. هغه ورځ یو کس و دی ته مې پرون په درس کې خبره او ښه کولاو مې ورته وویې د الله بنده سود مه کوه، ته چې خلکو د 1 لکه 6 لکه روپۍ ورکړې 10 میاشتې 2 میاشتې پسې ته پوره 10 لکه روپۍ غواړې، دا سود نه دی؟ وایي دا خو زما روزګار. ما ورته دا ګناه ده. وایي ډېر څه ګناه ده، وایي ډېر څیزونه ګناه دي که موږ ته. ما ورته ګناه سره د الله د طرفه اعلان جنګ هم دی، خدای سره جنګ کولی شي، لاړ وتښتېده. دوستانو عزیزانو نن انسان ګناه ته ګناه وایي نه، خپل خېټې، خپل نفس، خپل ځان او خپل ایرز، خپل لالچ دوره په مخ اخیستی چې هغه هر څه یې تېر کړي. رب ته ودرېدل، خبر ته کېناستل، دا خو د دوی لپاره زړې خبرې دي، دا خو دوی نه مني. الله رب العزت دې موږ تاسو له په دې باندې عمل کولو توفیق را نصیب کړي. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین.